پنځه د اسلام د ټولو نه غټ دښمنان. نمبر اول ابرهه. دا هغه بدبخته انسان و چې د الله تعالی کور کعبه باندې حمله وکړه او د هغې د شهیدولو کوشش یې وکړ. الله تعالی د ده طاقتور لښکر په خپل یو کمزور مخلوق ابابیل په واسطه تباه او برباد کړ. نمبر دویم ابو جهل. دا هغه منافق انسان و چې د اسلام خلاف ډیر سازشونه کړي دي او د نبی علیه السلام کلک دښمن و. په آخر د الله تعالی په قدرت ډیر په تکلیف او عذاب سره مردار شو. نمبر دریم فرعون. دا هغه بدبخت انسان و چې د خدایي دعوه کړې وه. الله تعالی داسې هلاک چې تر قیامته پورې د عبرت نشان جوړ شو. نمبر څلورم دجال. دا د اسلام هغه دښمن ده چې د قیامت نه مخکې راتلونکی ده او دی به په ګڼ شمېر مسلمانان په خپل چال کې گیر کړي. په آخر به د ده د مردارولو لپاره الله تعالی امام مهدي راولېږي. نمبر پنځم ابلیس. دا نه د اسلام دښمن ده بلکې زما او ستا هم ښکاره دښمن ده چې هر وخت انسان د ناروا ګناهونو طرف ته رابلي.